سلامونه او نیکی هیله. دغه درس د میټلیب فار بګینرز یا میټلیب د نویو زده کوونکو لپاره چې کوم کورس موږ ترتیب کړی دی د هغې دریمه برخه ده یا دریم چپټر دی. د دې کورس په دویمه برخه کې موږ وکتل چې موږ آریز څنګه جوړولی شو. موږ هلته کې سیمی کالن موږ په آریز باندې سیمی کالن آی او ډایګنل کمانډز او داسې نور کمانډز څنګه کارولی شو. په دې درېمې برخه کې به مونږ ګورو چې د اریز جمع او تفریق مونږ څنګه کولی شو او په دې ترتیب مونږ د بیلابیلو اریز یا میټریسز یا ویکټرز ضرب څنګه کولی شو. راځئ چې میټلیب ته ولاړ شو او دغه ټول څیزونه هلته په عملي توګه باندې وګورو. دا مونږ سره د میټلیب ډیسکټاپ لیاوټ دی او مونږ اوس په کمانډ وینډو کې یو. مونږ ګورو چې دوی اریز مونږه څنګه جمع کولی شو او د هغې حاصل څنګه راځي. په کمانډ هسټري کې ما سره ویکټر A پروت دی. که هغه زه دلته کې راوړم کمانډ هسټري ته، زه ګورم چې ویکټر A کې ما سره 3 ایلیمنټ دي، 8 15 او 4. که زه انټر ووهم نو ما سره یو ویکټر A جوړ شو. په دې ترتیب که زه یو بل ویکټر ډیفاین کړم یا جوړ کړم چې هغې ته زه ویکټر B وایم او که زه هغې ته هم 3 ایلیمنټ ورکړم، 1 3 6 او بیا انټر ووهم. که زه دغه دواړه جمع کړم، یو بل ویکټر مې جوړ کړو چې ویکټر C نومه مې ورکړه، دې ته ویکټر A جمع ویکټر B. که زه انټر ووهم نو زه ګورم چې ما سره یو نوی ویکټر جوړ شو چې هغه نومه ویکټر C ده او د هغې اولنی ایلیمنټ چې کوم دی هغه د ویکټر A او اولنی ایلیمنټ او ویکټر B اولنی ایلیمنټ د هغوی د جمع نه راځي. لکه 8 جمع 1 9 راځي. په دې ترتیب دوهم ایلیمنټ چې کوم دی 15 او 3 که سره جمع یې کړو 8 راځي او په دې ترتیب 4 او 6 10 راځي. که زه دغه تفریق کړم نو بیا ما سره څه ریزلټ راځي. زه یو نوی ویکټر جوړوم چې ویکټر D نومه مې ورکړه، ویکټر A نه مې ویکټر B ماینس کړو یعنې مې منفي کړ. که انټر ووهم نو زه ګورم چې د ویکټر A 8 نه که یو وباسئ نو 9 راځي، 15 نه که 3 وباسئ 2 راځي او په دې ترتیب 4 نه که 6 وباسو نو -2 راځي. نو دا د ویکټر بنیادي جمع او تفریق دی. په دې ترتیب که موږ سره میټریسز سایز زیات وي نو موږ به بیا د دې جمع او منفي څنګه کوو. که زه کمانډ هسټري ته ولاړ شم، دلته زه ګورم چې ما سره یو ویکټر A دی. که زه هغه دلته راوړم، که انټر ووهم ما سره میټریکس A جوړ شو چې په هغه کې 2 روز دي او 3 کالمونه دي. او که زه دغه شانتې میټریکس B راوړم او انټر ووهم نو ما سره یو بل میټریکس جوړ شو چې هغه کې 2 روز دي او 3 پکې کالمونه دي. زه غواړم چې دوی سره جمع کړم. زه ګورم چې ما سره یو بل میټریکس راغی C نومه ده، هغه کې څه شی دي د دوی کرسپونډینګ ایلیمنټ په خپله کې سره جمع شوي دي. یعنی د میټریکس A اولنی رو اولنی ایلیمنټ د میټریکس B اولنی رو اولنی ایلیمنټ سره جمع شوی ده. یعنی 1 جمع 2 3 ورکوي او په دې ترتیب 4 او -15 -1 ورکوي او دغه شانتې ټول. که زه د A نه B ماینس کړم یا منفي کړم نو بیا ما سره څه راځي. سپوز میټریکس D ما سره یو بل
میټریکس جوړ شو A ماینس B که زه وکړم نو ما سره که زه د 2 نه 1 وباسم نو ما سره 1 راځي منفي 5 نه منفي 4 منفي 9 راځي او په دې ترتیب 8 نه 9 وسم منفي 1 راځي او که اخري نه مونږ وګورو که 11 نه زه 9 وباسم نو ما سره 2 راځي نو د دې دا معنا چې په میټریسز کې مونږه جمع او منفي element by element کوو نو په میټلیب کې مونږه د میټریسز جمع او منفي په دې ترتیب باندې کوو لکه تاسو نو ډیره مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ